مسلمانه د وربصریا دا راته ووایه چې ولې دومره خفه یې یاره خفه به یم که نه چې لالا راله واده نه لالا راله واده نه کوي نو دا وایه بس خفه په دغه یم واده راله نه کوي نو څه وکړم راشه خو تودېږي ویم د خدای مسلمانه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وي پخوا به د غټو ودونو او ماشومانو به ورته کتل او اوس د ماشومانو ودونه او غټ ورته ګوري داسې وې او که نه واده مې نه دی کړی ها تا واده نه دی کړی خدای شته وروڼه خو مې کړي نو دا خو ته ماشوم یې که نه نه که نه د خدای مسلمانانو ستا هم د خندا شومه زه ماشوم یم ماشوم نه ورکوټ یې که نه یاره وربصریا انشاءالله داسې یو ورځ به راشي چې وبویني چې دې مغازي به م څېره اچولي غاړې ته ښه خزه شا به که نه نو بس څېرې واچوه ځه انشاءالله وبویني بچي دا به راته زه ښیم ښه ته خو ما پورې خندا کې خو دا روز به راته ځه ځه مړه خولې ته خو دې ګوره ما خانان به بیا سره خانان شي پکې به توی شي د رامبیل چمبیل ګلونه نادانه بچی جی خان جی دلته راشه زویا یو ګیلاس په ځان سره راواله حاجی خان دای درلې دار خان جی خدای ظالمه تا 15 کاله ما سره تېر کړل تا کې دونه عقل رانغی بېعقله سړیه خان جی دې کې زما څه ګناه وه ته نه وایې زما څه ګناه وه ستا ګناه دا ده چې خلک چای روړي شربت روړي اوبه روړي نو پټری کې کښېني او وویاړي ته هم داسې را په مخه کړي دي خیر دی خان جی آینده دپاره ما نه داسې غلطي نه کېږي خفه کېږم رنګ مې ورته کړی دا اوس به راشي السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام لکه زلمیا ته ما ته ده ووایه که نه دا تاسو دومره غټ خلک یې چې د ملک سلطان په علاقه کې ستا د روډ دونه بې دردۍ سره دله نه سر مات کړ ملک صاحب غټ خلک نه یو خو پښتانه یو زه تا نه یو تپوس کوم شل تپوس وکړه ملک صاحب چې زه ستا د ګیټ مخې ته ولاړ یم او ستا د ګیټ پرونو کې زه ګورم ته به ما سره څه عمل کوې زه به تا سره دا عمل کوم چې شل ډزه به دې ولم پښتون یم نو بس صحیح ده که نه دې زما د ګیټ مخې ته ولاړو او زما کور ته پرونو کې کتل زما رور پرې راغی او سر یې وله مات کړ وجه یې خو ما دې خلاص کړی دی ورور دې بیا ډېر بې غیرته و ولې ځکه چې را دواړه لاسونه یې مله مات کړی وې بسه ملک صاحب دروغ وایي انډوله ورغلی وم بسه 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 داسې کچه خلک زه خپلې جیرې ته پرېږدم هم نه ښه وځه ملک صاحب ما سره انصاف وکړه باسه د انصاف بچیه وځه خفه نه شي زلمیه چې ورته مړه کېږي نه جنه مننه ښځه ورشې ځای ورشې ځای ښه دا راته ووایه زلمیه ته څنګه راغلی ملک صاحب کار نشته ښه روزګار دی رشته تعلیم دې شته څومره تعلیم دی سمه ښه شکل نه خو نه ښکاري خو ځه بس ته دلته نوکر شو ښه بس حجره کې دا بوټي موټي اوبه کوه او نوکري دې ولګېده ښه ورشه مور لرې زیر ورته شه به ښه به زویه څوک نو ټول هغه راغونډ شوي د خدای تعالی نسبت یاره خو زخر خان جی هغه دی ولاړ دی راځئ چې اوس راځئ السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام خان جی د دې سړي د ضرورت دی تاسو راغلی وایه څه ضرورت دی ډېره جیله کې پیسې مې پکار دي پیسې دې پکار دي څه ده زوی له بایسکل اخلم دي سیکل نه جزونه ولا والا نور خو پوهې که نه په مطلب دې پوه نه شوم جي مطلب مې دا دی پرسنټیج درته یادوم څه مطلب جي مطلب دا چې پیسې دې څونه پکاري نو میاشت پس پر هغې په ډبل پیسې راکې په ډبل ولې چې زه دا سود کوم که نه نو هسې نه کومه ما ځان سود ته ویلی سود ته د جهنم اور ته مې ځان ویلی دی د جهنم اور ته ښه ټیک شو خان جي زه بیا راشم ستا خوښه ده ټیک شو جي یاره خان جي زه به د زوی دپاره دا ټوله سخته تېره کړم خان زه ستاسو پرسنټیج منم جي خو ما سره لږ ګزاره وکړئ غریب یم صحیح ده نادانه جی خان جي زوی را دنه ګوته ولګوه او دسخط هم ترې واله او چې د څومره پیسې پکاري که نه
دله ورکړه. ٹھیک شو خان جي راځئ ماستر. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ماشاءالله دا څومره خشته بنگلې ده والله چې ورغه چې ورشم. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. جی ډېر ضروري کار مې دی. خان سره ملاویږم. ما ته وایې کنه څه کار دی؟ زه خان سیکرټري یم کنه وایه. نه کنه دا خدای مسلمانه زه هم خان سره مې ډایرکټ په ډایرکټ ملاو که جي. هغه سیټ ته زه خان جي ګورم خبره. ښه جي ښه. یا الله چې خان جي کور وي نو څونه ښه خبره وي. سپور راځه لکه خان جي په ځای دی. ښه جي ښه. راشه به راځه. دا راته ووایه د خدای مسلمانه ستا نوم څه دی؟ زما نوم نادان دی رور. نادان ماشاءالله ډېر ښکلی نوم دی. الله دې مور پلار ته نیکمرغه لوی کړه. خو دا راته ووایه د خدای مسلمانه چې دا خان به دې ما له پیسې راکړي. ډېر زیات ضرورت مې دی. وروره دې حجرې ته چې کوم خلک راځي که نه د هغوی څه نه څه ضرورت وي. بغیر ضرورته دلته څوک نه راځي. راځه زما خوږه وروره زه درته منت کوم زاریته کوم. دا نوکری سوال مې دی او ته خان ته لږ فریاد زما دپاره وکړې. ډېر زیات غریب دی. وروره ته پاګل یې. د خدای نه وغواړه چې درې لري. ته را داسې خان حجرې ته راځې مړه. زه خیر راځه. نو د خدای مسلمان څونه مال جایداد دی نو زه مارې به مړه کیله شل روپۍ که نه یار. راځه ورسره به میلاو شي. بل فریاد ورته وکړه زه به دې څه نه څه شفارس وکړم. راځه الله دې خوشحاله کړه. راځه نادانه کوم خو دلته ته کښېنه لږه وسله وکړه. دلته کښېنه مه ګبراوې زه خان ته آواز کوم. نادانه وروره ګوره خامخا ورته آواز وکړه. ښه او یار ته بې فکره شه. دلته کښېنه بس کښېنه. ته کښېنه خان جي راځي خان. اوس خپل ځای نادانه دا پیسې به راکړي. وروره خدای پاک د هېچ چا محنت هم ضایع نه بوځي. تا له به خدای پاک څه نه څه لار جوړه کړي. بې فکره شه ها. خبره مه کوه. هغه دی خان جي راغی. راځئ خان جي. خیر راځي سید میاں. خیر راځي. السلام علیکم خان. څنګه یې؟ کښېنه. خیر دی. وایه څنګه راغلې؟ خان وایه سړیا. خان خوله مې ډېره وړه ده. وایه سوال مې ډېر غټ دی. وایه څه دي وایه. خان زما یو 3 لک روپۍ پکار دي. 3 لک روپۍ څه پکې؟ خان ما ته نوکري میلاویږي خان. بس تا ته خو زما د اصولو پته ده. 3 لک روپۍ به درکړم. ښه دي. مطلب باندې پوه نه شوم خان. مطلب مې دا دی چې 3 میاشتې پس به درنه 6 لک روپۍ لم. 6 لکه؟ او خان دا 6 لک روپۍ به زه د کوم ځای نه راوړم خان. زه درته منت کوم زاریه ته کوم اصل دونه امداد وکړه خان. د 3 میاشتې پس به درځي انشاءالله دا 3 لک روپۍ درکړم. خیر ما نه خان ګټه وکړه خو ما نه ډېره ګزاره وکړه خان. زه پیدت جوړېږم. بچی کو 6 لک روپۍ راکولی شي 3 میاشتې پس ښه ده. پیندالر د سیده واله او ځه. زه ټیک ته خان زه به لاړ شم. ځه کښېنه شربت وڅښې که نه ځي. نادانه بچی دوی بوځه. حاجي راځه. ولې نادانه زما پیسو ته ډېر زیات ضرورت دی. نادانه ما له 3 ورځې راکړي دي او ما دا دونه تعلیم د څه دپاره کړی دی. زما خوږه وروره که زه ته د غریب په حیثیت سوال وکړم منت ته وکړم نو زما د خبرو ومنه. که څه پوله پټې دي هغه خرڅ کړه. که څه ګاډي دي کالي پترې دي هغه خرڅ کړه. خو د دې سودخور خان نه پیسې ماله. زما خوږه وروره ستا زندګي به ختمه شي خو د دې سودخور خان دا پیسې به ختمې نه شي. ګورئ نادانه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی الله هم پاک او دربار هم پاک.
ما سره خو کور په بار څه نشته دی څه څه وکړم او ما له 3 ورځې راکړي خو 3 ورځو کې تا دننه را 3 लाख روپۍ راونړې ستا نوکري لاړ او نور خلک ورته تیار ناست دي زه به اخر پلټ جوړېږم بس وروره د خپل ګریوان کې سوچ وکړه او خپل یو فیصله وکړه چې څنګه ستا خوښه یې هغسې وکړه وروره. نادانه الله زما د خان نه خبر دی الله نیتونو ته ګوري نادانه زه د ستا د خان نه را پیسې راځم ستا خوښه ده راځه چې بیا وشو راځه. نادانه ورشه بیا شربت روړه. حاجي خان خان بس ما له پیسې راکړې زه ستاسو شرط ته غاړه ږدم وای چې زی همدې پیسو له به راځې کو ته دا جایداد وینې که نه دا ګاډي وینې دا بنګلې وینې دا زما نیکه محنت کړی دی محنت زما پلار محنت کړی دی محنت او هغه محنت اوس زه کوم زه دا ځکه دونه مال خال دی ما سره ښه خان خیر دی بیا هم ما سره دغه ګزاره وکړې واله شربت وڅښه. اوس کا چې نیم پکې ښه ډېر دي نیمبان هم پکې ښه ډېر دي اوس کا خان زه هم بس هغه پیسې ما له راکړې زه ځم دا به بل وخت تا سره شربت وڅښو ستا خوښه نادانه جی خان جی زویه دله ګوته مو لګوه دستخط هم ترې وکړه او د کور کاغذونه هم ترې جمع کړه او چې څو پیسې غواړي هغه پیسې هم دله ورکړه. راپاسه راځه خان دا احسان باندې زه نه کړم ځه وعلیکم سلام. دې کې د احسان څه خبره ده سبا به درنه همدا پیسې علم یو په دوه. نادانه جی خان جی کېده کاتی ماتی خو درته یاد دي که حال جی دا خلک په دې ذهن کې ساته صحیح ده جی بس زه صرف یو 3 ورځې د توبې ته ځم حاجی او بیا راځم حاجی صرف 3 ورځې دي ها حاجی دا بیگ والا جی به دې کې کپڑے سره تیار دي هغه نوې کپڑے مې دې کې خوري ټول جی دا دې غټ ګاډي هغه کار جی پاک ولاړ دي جی ورته بس دا دې غټ کار دی بیا ځان هم خیال ساته روجرې هم خیال ساته خو دا خلک هم ګوره په ذهن کې ساته. زه سود خوره خدای خو دې واپس چرم رام موله خلکو له په سود باندې پیسې ورکې د خلکو زندګي دې تباه او برباد کړه ظالمه ته لا ماته د خلکو خیال ساته خدای خبر چې ستا په هغه جنګ کې څه انجامې ظالمه خدای پاکه ته خو په خپل مرګ مړ کې چې څوک یې بدنام نشي آمین. استاجي دا څه لوبې ټوکې دې شروع کړي سړیه کله یو خواړی کله بل خواړی کله پکې لاسانټې واړی یا وروره دا زما د وس کار نه دی د خدای مسلمانانو مرګ راغی مرګ جس کې برخ راغی داسې وی اوس په دا کوو بچي اصل کې ما سره په جس کې چترې دوه دي او مين کسان چې کوم دي 3 کسان نو داسې کار وروره یو کس په قرباني ورکوي یو کس په مرګ ته غاړه ږدي دا چل دی چې مرګ ته غاړه تاسو کې زما په کروڑونو روپۍ په خلکو پورې دي او تاسو پیسې او دا جزم پیسې ما ته نه خپله چترۍ واغېسته او زه درنه لاړم داسې کار دی بچي چې ته لا ماشومې او انشاءالله ته به د پاکستان مستقبل جوړېږي او د پاکستان یو خیره به ستا نه جوړېږي نو بچي داسې کار دی دا یوه چترۍ پاتې شوه ته دا چترۍ کوزه که زه بچي ته لاړ شه او مرګ به زه قبول کړم مرګ ته زه غاړه ږدم ځه استاد جی غمونه مه کوه چترۍ دوه دي څنګه بچي اپریدي ماما زه یو چترۍ پاتې زما بیگ کوس کو